حافظه مې کوم چې دا مسري نه یادېږي ما ته د دې به ما ته څه طریقه ونه ښیي چې دا ما ته یادې شي چې ده به یو پیر پاڼه داسې وکړه ته به یادوه لکه داسې به کتو که نه داسې به روان وشي بس ختم دا بیا نه راړي ته چې ګناهونه کې برکت ستا په علم کې نشتي ته په دې علم کې ګټې مرتبې ته نشي رسېدی دا دله زه لیکل در کومه دې د دین په باره کې او ما خو درته خپله خبره وکړه چې زه خو محسوسومه دا خبره کوتاهیانې چې رانه کله وشي نو زه دا خبره محسوسوم په دین کې په دیندارۍ کې او د علم په باب کې قرآن په مراجعه کې رانه ښه غلطیانې به راځي معلومه مسله د یو صحابي نوم د یو راوي نوم چې ښه مې په ذهن کې ناسي هغه رانه هېر شي او د بعضو عباداتو توفیق به راته میلاو نه شي نو په دې کې هغه مشهوره خبره ده که نه د امام شافعي د هغه په دیوان کې هم دا شتي دیوان الامام الشافعي اگر که بعضو علماو په دې باندې خبره کړې ده دا نسبت هغه ته کمزورې ده خو مشهوره د امام شافعي ده مشهوره دا دی چې دا د امام شافعي شعر دی وایي چې شکوت الى وکیع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي امام شافعي وی خپل استاذ امام وکیع ته مې شکایت وکړو د څه حافظه مې کمزورې شي او داسې راځي د امام شافعي په سیرت کې چې ده به یو پیر پاڼه داسې وکړه ته به یادوه لکه داسې به کتو که نه داسې به روان وشي بس ختم دا بیا نه راړېږي داسې به بیا داسې نو بیا د وخت تېرېدو سره داسې شو چې دوه پیرې به یې کته نو بیا هغه استاذ ته شکایت وکړو حافظه مې کمزوري شوې الله دې رحم وکړي په امام شافعي باندې راشه چې موږ ورته ویل چې زموږ وګوره موږ په کلونو باندې یو ټکی واړو بیا رانه ویري او ته په دوه پیرې پاڼه ګوره یو پیر پاڼه ګوره یادېږي درته او بیا هم ته حافظه مې کمزوري ده استاذ ته حافظه مې کمزوري ده څه وکړو فارشدني الى ترک المعاصي د اوس امام شافعي ته وایي ګناهونه به پرېږدي موږ چې دا خبره وکړو چې یاره ګناه د هر چا نه کېږي او کله چې زموږ نه ګناه وي دی له ځان ته شیخ صاحب وایي د ده نه ګناهونه کېږي او دی له ځان ته مفتي صاحب وایي د ده نه ګناهونه کېږي ملک صاحب مخکې وایي چې ګناه خو د هر چا نه کېږي د ګناهو نه پاک څوک دي هغه انبیا دي پیغمبران دي صحابه کرامو نه ګناهونه یې شوي چې هغه پیغمبرانو پسې اوچت خلک دي اوس د امام شافعي دی په هغه څلورو امامانو کې یو امام یو مشهور عالم یو تقوادار انسان د تقوا غر استاذ ورته ووایي شافعي دا ګناهونه به دې پرېږدي لږ دا به لږ کم کړي اوس که موږ چېرته یو شاګرد ته داسې نصیحت وکړو راشي زموږ خواله اول خو داسې تپوسونه والا ډېر لږ دي داسې تپوسونه والا ډېر لږ دي چې دا تپوس وکړي چې یاره حافظه مې کوم چې دا مسري نه یادېږي ما ته د دې به ما ته څه طریقه ونه ښیي چې دا ما ته یادې شي دا تپوس والا ډېر لږ دي بلکې دې سره یې غم هم نشته یاده شو یاده نه شوه په تندرې بلوي ها بعضو خلکو تپوسونه کړي دي شتي خو هغه ډېر لږ دي نور عموما دا تپوس بلکې دې سره د دې ډېرو طالبانو پروا هم نشته خبره یادېږي نه یادېږي اوس خبره نه درس کې ناسته په مدرسه کې وخت تېرول غواړي او په اخره کې چې شهاده راته میلاو شي بس خبره ختمه شوه اوس کې شاګرد ته دا وایي چې دا ګناهونه دې پرېږده ښه ګناهونه کم که لږ نو دا شاګرد هم ګوره دا خبره بده ګڼي ځکه چې هغه ته ځان هم سم یو لوی ولي د اولیاء الله نه ښکاري زه چې علم یې زده کومه ما ته زما استاد څه وایي چې ګناهونه پرېږده امام شافعي ته د هغه استاذ وایي محمده دا ګناهونه به دې لږ کم کړي واخبرني بان العلم نور او ما ته دا خبر وکړه چې علم څه دی علم نور دی ونور الله لا يهدى لعاصي او نور د الله دا ګناهګارو ته نه میلاویږي دا خبره ویې کوله بعضو خلکو ما نه دا تپوس کړی ما په دې باندې یو بیان هم کړی و پیر وایي موږ ته دا مسلې نه یادېږي د
د دې څه وجه کیدی شي وجې ډېرې دي په هغې کې د بدن کمزورتیا هم کیدی شي د ذهن کمزورتیا هم کیدی شي یو لویه وجه هغه دا ګناهونه دي دا ګناهونه چې کې ته علم نشي زده کولی دا دله زه لیکل در کومه ته چې ګناهونه کې برکت ستا په علم کې نشتي ته په دې علم کې ګټې مرتبې ته نشي رسېدی دا دله زه لیکل در کومه الله په سوره بقره کې دا خبره کړې ده واتقوا الله ويعلمكم الله ځان کې تقوا پیدا کړي الله به درته در وښایي په ځان کې تقوا پیدا کړه تقوا ګناه پرېښودو ته وایي نو د ټولو نه لوی اثر د ګناه هغه څه دی علم نه محرومه شي